ته چې زه داسې ښه تورزن ښکارم او داسې ښه شعرانه جوړ شه. ځکه دا د زینت مسله د ډول مسله ډېر اهمه ده، د نارینهو دپاره هم د زنانو دپاره هم. زمونږ خلک صرف پیشن لیوني کړي دي، نور دې ته نه ګوري چې الله او رسول څه ویلي. سر یې چې څنګه جوړ کو، شکل یې چې څنګه جوړ کو، جامې چې څنګه واچولې او نور چې په ځان یې څه نخرې وکړلې، نو دې ته نه ګوري چې الله او رسول مونږ ته څه وایي. داسې نه ده، مونږ د خپلې خوښې تابع نه یو. مسلمان مسلم وایي دی ته چې دی به ګردن نهادی غاړه به ایښي چاته؟ د الله احکامو ته او د خپل نبي صلی الله علیه وسلم سنتو ته. مسلمان هم دی ته وایي مسلم چې د په دې ظاهري بدن کې چې ته ورته ګورې د سر نه خپو پورې، نو د الله او د رسول حکمونه پکې ښکاري، باقاعده ښکاري پکې. دا نه چې مسلمان او کافر یو ځای را روان دی او پته هم پکې نه لګي چې دې کې مسلمان صاحب کم دی او کافر پکې کم یو دی. نه، مسلمان خپل یو دغه دی، یونیفارم دی، د مسلمان خپلې نښې دي. دا د په دې مخ کې ځلیږي، دا د په دې جسم کې ځلیږي، دا د په دې لباس کې ځلیږي، پړقېږي، پته لګي دی دی اجت هم نه چې خلکو ته زه مسلمان یم، پته لګي دا مسلمان دی. پنسې دی نارینه دی، پنسې اوچتې دي، ښه ښکلې په سنت طریقې ګیره پرېښې ده، برېت یې د سنتو مطابق برابر کړي دي، لباس یې د سنتو مطابق دی، ویښته یې د سنتو مطابق دي. دا نه چې نور سټایلونه مایلونه پکې کړي دي او په ځان یې نخرې کړي دي. لکه دې وخت کې د هلکان چې کله لاړ شي ویښته کټ کوي، دې ځای کې به یې خرولي، کله دې ځای کې داسې یو شی جوړ کړی او دلته یې پرېښي دی بره ځای کې، ته به دا په نیمه کې د نهي نه راتښتېدلی و. عجیبه ده، د دې نه شریعت منع کړې ده. ته خو لا غټ سړی او ځان درته بدې نه ښکاري، ته بل ته وایې زه څنګه ښکارم؟ دا چې ته ځان ته په دې شکل داسې وګورې او داسې وګورې، ته وایې چې زه داسې ښه تورزن ښکارم او داسې ښه شعرانه جوړ شه. ته بل ته ووایې زه څنګه ښکارم چې تا ته ووایي چې ته څنګه ښکارې. او د الله نبي د ماشومانو باره کې دې نه منع کړی ده. په حدیث د سنن ابي داود کې راځي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم ولیدو چې په ماشوم باندې د شریعت احکام لاګو کېږي نه، که ګناه ومکي نو ګناهګارېږي نه، خو دې ته تربیت وایي چې مور پلار له پکار ده چې وړوکوالي نه صحیح تربیت ورکړي. نو الغرض د الله نبي وفرمایل دې ته قزع وایي، حدیث کې قزع. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا تاسو په دې ماشوم باندې څه کړي؟ یا ورنه ټول سر ویښته ختم کوي یو شان، او یا ورنه ټول پرېږدئ. دا چې نیمه مخستي او نیمه پرېښي دا ناروا ده. زمونږ خوږ نبي د دې نه د یو ماشوم په باره کې منع کړي. زمونږ لوی هلکان په دې مصیبت اخته دي، خفه کېږئ مه په دې خبرو باندې. دا زمونږ شرعي اسلامي یونیفارم دی، دا زمونږ ذمه داري ده چې موږ د شریعت احکام زده کړو، د خپلې خوښې مطابق زندګي به نه تېرو، چې د خپلې خوښې مطابق به موږ ژوند تېرو. داسې نه ده پکار. اے خالق دا ټول جهانا را آبادی مدرسې اسلام را آباد